له هیواد څخه د عباس ستانکزي تېښته او امیر خان متقي وایي هیڅوک دی له موږ څخه نه تښتي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په یوه دیني مدرسه کې د وینا پر مهال په نانغ ډول د ملا هیبت الله لخوا د واک پر تمرکز نیوکه کړې او خپل منځي یووالی مهم بللی دی. په داسې مهال کې چې څه موده مخکې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس ستانکزی پر ملا هیبت الله د نیوکې له امله له افغانستان څخه وتلو ته اړ شو. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د هغه او د خپل واکمنۍ مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د نوم له یادولو پرته ویلي ته باید ټول خپل څنګ ته راټول کړي او هیڅوک باید له تا خفه نه شي، هیڅوک باید له تا څخه ونه تښتي. ولې باید څوک وتښتي؟ څوک چې ستا دی ولې باید وتښتي؟ امیر خان متقي په خپله وینا کې د اسلامي امارت ترمنځ د یووالي ساتنې ارزښت ته اشاره کړې او ډیروي څوک چې پوهه لري، تجربه لري، واکمني پیژني، نړۍ لیدلې ده، ولې باید وتښتي؟ باید هغه خپل وګڼي او خپل یې کړي. نوموړي همداراز د اسلامي امارت د غړو ترمنځ برابرۍ ته اشاره کړې او په وینا یې هیڅوک باید ځان له نورو غوره ونه ګڼي. متقي دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت په ځانګړې توګه د اسلامي امارت د پوځي مشرانو او ملا هیبت الله ته د نږدې کسانو ترمنځ د اختلافونو راپورونه خپریږي. څه موده مخکې د اسلامي امارت د کورنیو چارو مرستیال وزیر او د حقاني ډلې لوړپوړي غړي مولوي محمد نبي عمري یوې غونډې ته د وینا پر مهال په یوه خپرې شوې ویډیو کې د ملا هیبت الله لخوا پر ټولنیزو زده کړو د بندیز فرمان له امله ژاړي. دا په داسې محل کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د نجونو زده کړو پر تړاو پر ملا هیبت الله د نیوکې له امله له هیواده وتښتید او متحده عربي اماراتو ته لاړ. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت یو شمېر غړي د بېلابېلو لاملونو له وجې د ملا هیبت الله له پرېکړو څخه ناراضه دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.